د ماشوم د ادبیاتو عامې ځانګړنې. د کوچنیانو ادبیات باید خپلو مخاطبینو یعنې ماشومانو لپاره وي. د کوچنیانو ادبیات باید د ماشومانو د ماشومانه نازکو احساساتو او هیجاناتو استازیتوب وکړي. د ماشومانو ادبیات باید د هلکانو او نجونو دواړو لپاره وي، ځکه چې دواړه خواوې ښوونې او روزنې ته اړتیا لري. د کوچنیانو ادبیات باید د هغوی د فکر او ارواپوهنې په پام کې نیولو سره رامنځته شي. باید د یوې سیمې سیاسي، اقتصادي، ټولنیز حالات او پرمختګ په پام کې ونیول شي او بیا یې ماشومانو ته له غوښتنو سره سم لیکنې وشي. د ماشومانو ادبیات باید د هغوی له ذوق او شوق سره برابر وي او لوستل یې خوند وکړي. کوچنیانو ته باید د هغوی د عمر په پام کې نیولو سره برابرې لیکنې وشي، ځکه چې د ماشومتوب عمر هره دوره خپلې غوښتنې، د ژبې ډول، د زده کړې او حافظې ځانګړی معیار او کچه لري. د ماشومانو ادبیات باید ساده، سلیس، روان او په زړه پورې او د ماشومانو په ژبه وي. کوچنیانو ته باید لومړی د هغوی د چاپیریال د آشنا او پیژندل شویو شیانو په پام کې نیولو سره لیکنې وشي، لکه چرګان، پیشیانې، سپیان، مرغۍ، موږکان، غوایان، خره، ونې، بوټي، ویاله، ټال، لانځکۍ او نور شیان. د ماشومانو ادبیات باید د یوې موخې او اړتیا پر بنسټ رامنځته شي چې د ماشوم له راتلونکي ژوند سره مرسته وکړي، او ماشومان باید تر ټولو انسانانو مقدم او محترم وګڼل شي، ځکه چې دوی نوي له ژوند او انساني ټولنې سره آشنا کیږي. باید د بنسټ ډبره یې پخه کېښودل شي. د کمکیانو لپاره څه لیکل او څه رامنځته کول ډېر دروند پیټی او مسؤلیت دی، ځکه چې لیکوال په غیاب کې د ماشوم استاد، ملګری، لارښوونکی او د هغه د ژوند رهبر وي. باید داسې لیکنې ورته وشي چې د ژوندانه د نیکمرغۍ لامل یې وګرځي. د ماشوم لپاره که نثر لیکل کېږي که نظم باید لنډ وي، ځکه چې د هغوی ذهن اوږده مطالب په سمه توګه نه قبلوي، یا دا چې له یاده یې وځي، نو که لنډ وي ژر یې یادوي او له یاده یې هم په اسانۍ سره نه وځي. انساني ټولنه هره ورځ په تغییر، بدلون او پرمختګ کې ده. لیکوالان باید د خپلې ټولنې له ټولو پرمختګونو سره برابر خپلو ماشومانو ته لیکنې وکړي. د ماشومانو لیکنې او ادبیات باید د جګړو، مرګ، ټوپک، بدبینۍ، نفاق او دغو کلماتو د کورنۍ له نورو کلماتو څخه خوندي وي، او پر ځای باید د مینې، سولې، ورورګلوۍ، مرستې، اخلاق او نور موضوعات روانغاړي. د کمکیانو د ادبیاتو موضوعات هم باید د هغوی له عمر او غوښتنو سره سمون ولري. داسې نشي چې 4 کلن ماشوم ته داسې څه ولیکو چې په موضوعي لحاظ د 10 کلن یا 15 کلن ماشوم غوښتنې او اړتیاوې وي.